د حدیث اکاډمۍ د لومړۍ دورې پر مهال 10 تنه زده کوونکي له 12م ټولګي څخه فارغ شوه. په دغو مراسمو کې د یادې اکاډمۍ بنسټګر شاه محمود مقصودي، د پوهنې ریاست د تضمین کیفیت امیر مولوي عبدالله ذاکر، د وادي هلمند پوهنتون رئیس محمد اسماعیل مهربان، د فرهنګ او ګرځندوی امیر مولوي حیات الله یوسف، د یو شمېر دولتي ادارو استازو، ښوونکو، سلګونه زده کوونکو، فارغینو او د هغوی والدینو ګډون کړی و. پیل کې د تضمین کیفیت امیر ښاغلي ذاکر د 12م ټولګي فارغ زده کوونکو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل: زده کړه، علم او پوهه د ملتونو د پرمختګ، سوکالۍ او عزت بنسټ جوړوي او هرې ټولنې چې علم ته ارزښت ورکړي د پرمختګ لوړو پوړونو ته رسیدلي دي. نو د یو باعلمه ټولنې جوړولو لپاره د زده کړو مرکزونو ډیرولو ته اړتیا ده چې الحمدلله دا چاره په هلمند ولایت کې تر ډیره عملي شوې ده. نوموړي همداراز زیاته کړه د خوښۍ ځای دی چې په دې ولایت کې د زده کړو مرکزونه ورځ تر بلې زیاتیږي، خو لا هم اړتیا شته چې د علمي او ښوونیزو بنسټونو د پراختیا لپاره لا ډیر کار وشي ترڅو ځوان نسل ته د زده کړو غوره فرصتونه برابر شي. ورپسې د وادي هلمند پوهنتون رئیس ښاغلي مهربان فارغانو ته په خطاب کې وویل: د 12م ټولګي فراغت د علم پای نه، بلکې د لوړو زده کړو او لا ډیرو بریاوو د پیل پړاو دی. نوموړي وویل: هر ځای چې د علم دروازه پرانیستل سي، هلته د جهل او ناپوهۍ دروازې تړل کیږي، ځکه علم د انسان او ټولنې د پرمختګ اساسي اړتیا ده. هغه همدارنګه له ټولو کورنیو وغوښتل چې خپلو اولادونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ځکه د اولادونو تعلیم او ارزونه د هر پلار او د کورنۍ د هر مشر مهم مسؤلیت دی او د روښانه راتلونکي بنسټ پرې ایښودل کیږي. د حدیث اکاډمۍ بنسټګر ښاغلي مقصودي هم د علم او زده کړو پر ارزښت خبرې وکړې او ویل: علم د یوې سالمې او پرمختللې ټولنې د جوړېدو تر ټولو مهم اساس دی. نوموړي ډاډ ورکړ چې حدیث اکاډمۍ به د ټولنې د اړتیاوو له مخې د هیواد ځوانان په علمي او مسلکي ډول وروزي او له بشپړه چمتووالي وروسته به د ټولنې د خدمت لپاره وړاندې کړي، ترڅو د هیواد په پرمختګ او آبادۍ کې رغنده رول ولوبوي. نوموړي فارغینو ته سپارښتنه وکړه چې د علم په ترلاسه کولو بسنه ونه کړي، بلکې د اختراع، نوښت، څېړنې او نوې ټکنالوژۍ د زده کړې لپاره هم هڅې وکړي، ترڅو خپل هیواد ته د خدمت جوګه کادرونه وګرځي. د فارغینو له ډلې یو تن زده کوونکي وویل: نن ورځ زموږ د ژوند یو مهم پړاو پای او د نوې علمي سفر پیل دی. د 12 کلونو زده کړې زموږ د هڅو ترڅنګ د استادانو نه ستړي کیدونکي لارښوونې، د والدینو قربانۍ او د کورنۍ دوامداره ملاتړ هم پکې ستره ونډه لري.